بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. نن ورځ زموږ د کوچني اقتصاد دوهم چپټر یا دوهم یونټ درته شروع کوم. د دوهم یونټ لومړی درس دی. ښه، د دې عنوان دی Thinking like an economist. څه معنا؟ د یو اقتصاد پوه په حیث باندې باید فکر وکړو یا د اقتصاد پوه په حیث باندې فکر کول. ښه، رابس اوس به بس پر دې باندې وکړو چې هر مضمون خپل ځان ته ژبه لري. که چیرې موږ ریاضیاتو ته ولاړ سو، ریاضیات د الجبر څخه د کلکولس دې مسایل څخه بحث کوي. که چیرې موږ سایکالوجي ته ولاړ سو، هغه د ایګو څخه بحث کوي. که چیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو، د قانون مضامینو ته، هغه د خپل مسلک څخه بحث کوي. اما رابس اوس که چیرې موږ د اکنامیک ته راسو، پر اقتصاد باندې بحث کوو، نو اقتصاد هم خپل ځان ته ژبه لري او خپل ځان ته ایریا فیلډ یا ساحه لري. نو اقتصاد بیا د تقاضا او د عرضې څخه، د قیمتونو څخه، د مصارفو څخه او داسې نور د پالیسي، اقتصادي پالیسیانو او داسې نور څخه په بر کې نیسي یا یې تر څېړنې لاندې نیسي. بس پر دې باندې درته راڅرخوم. نن وایي اکنامیک د سوشل ساینس د ډلې څخه دی یا د اجتماعي علومو څخه دی. خبره پر دې باندې درته راڅرخوم چې اکنامیکس هم د سوشل ساینس د ډلې څخه دی. نو کله چې د اجتماعي علومو څخه بحث راځي، موږ په اقتصاد کې یا دغه سبجیکټ اقتصاد چې عبارت د اقتصاد څخه دی، دغه شی کم میتودونه موږ پکښې کاروو، د کم میتودو څخه کار اخلو. دلته د ساینټیفیک میتود بحث راځي. د ساینټیفیک میتود یا د ساینسي میتود چې دی، دا بیا دوه شان تشکیلي، چې ابزرویشن مشاهده، دوهم تیوري ابزرویشن اند تیوري، یعنی مشاهده او نظریه. څنګه؟ مثلا ګوره، خبره دا ده، اوس که چیرې موږ دغسې یو مثال ورکو، کله چې سیب د ونې څخه لاندې راچوه سو، دا څه شي سو؟ دې ته موږ مشاهده وایي، یعنی ابزرو سو. د هغه وخت یو ساده ابزرویشن و، یو ساده خبره وه، لیکن نیوټن دې ته څه شي ورکوي؟ دې ته انکشاف ورکوي. کله چې انکشاف نظریې ته، دا ساده نظریې ته انکشاف ورکوي او په ساینس باندې ثابته کړله. کله چې په ساینس ثابته کړله، نو د ځمکې د جاذبې قوه یې رامنځته کړه. اوس خبره دا ده، د ځمکې د جاذبې قوه او ساینسي میتود یې پر کار کوي چې دغه تیوري رامنځته کړه. اوس دا تیوري چې ته هر ځای یوسې، د ځمکې د جاذبې قوه چې هر ځای دا تیوري یوسې، د ساینس ثابت دی، په هر ځای کې صدق کوي. نو موږ وایو کله چې ساینټیفیک میتود څخه بحث کوو، نه د علمي میتودونو څخه بحث کوو، په هغه دوه شان دي، یو ابزرویشن دی او یو چې دی تیوري ده، یو مشاهده ده، بل چې ده نظریه ده. هر نظریه د مشاهدې څخه ترلاسه راغلې ده. معنا دا چې هر پیښه چې سوې ده، هغه لومړی درک سوې ده، ابزرو سوې ده، لیدل سوې ده، مشاهده سوې ده، وروسته بیا دا په تیوري باندې اوښتې ده. د تیوري څخه وروسته بیا یا ساینسي یا نظري، په دغه دوه باندې بیا د خاتمه سوې ده. مثلا انفلاسیون دی، انفلیشن، دا په اول وخت کې دا ابزرو سو، نه مشاهده سو. کله چې دا دغه څخه وروسته بیا دا په تیوري باندې واوښتی. نو موږ وایو هر تیوري لومړی مشاهده سوې ده، بیا وروسته ثابته سوې ده. ثابتېدلې بیا څنګه دي؟ ډیټا راټوله سوې ده. کله چې ډیټا راټوله سي، په هغه ډیټا باندې اکونومیستان هغه څه کوي؟ هغه ثابتي، ثبوتي، ټیسټي. کله چې د ټیسټ او د ثبوت تر مرحلې واوښتله، نو په دې حالت کې دا څه شي کېږي؟ دلته دا ساینټیفیک میتود پر عملي سو، نو دلته دا چې سوله، دا تیوري سوله، دا تیوري ثابته سوله. اوس خبره دا ده، حکومتونه، د ټولې نړۍ حکومتونه، د افغانستان، انډیا، بصیرت اسیا، اروپا، امریکا، اسیا، استرالیا، ټول برازمون، د ټولو هیوادونو لوی پالیسیانې جوړي. دا یوه خبره ده. د ټولو هیوادونو مرکزي بانکونه لوی پالیسیانې د انفلاسیون په باره کې، د پیسو په باره کې، د هیواد د اقتصاد په باره کې، د پرمختګ په باره کې، د سرمایه‌ګذارۍ په باره کې، دا ټول د پیسې دغه جوړیږي، پالیسیانې جوړیږي. دا ټولې پالیسیانې، دا ټولې طریقې، دا هر څه چې دي، دا ټوله یوارې ابزرو سوي دي، چې سوي دي، مشاهده سوي دي. د هغه څخه وروسته دا بیا په تیوري باندې اوښتي دي، بیا ثابت سوي دي د ډیټا په ذریعه باندې، بیا وروسته د دغه څخه کار اخیستل کېږي. بیا موږ تاسو دا شان څه کوو؟ دا موږ تاسو په روزمره
مسایل کې په اقتصادي مسایلو کې ورځ په ورځ د دې څخه موږ استفاده کوو تر څو موږ چې شو وکړو د هیواد اقتصاد برقرار کړو تر څو مختلف میتودونه چې په اقتصاد کې یا مختلف موډلونه چې په اقتصاد کې کار شوي دي د هغه په ذریعه باندې موږ خپل اقتصاد ته وده ورکړو اقتصاد په پښو باندې ودرو او همداسې مخ ته ولاړ شو مهمه خبره assumptions یا فرضیات یا فرضیه ده د تیوري لپاره فرضیه ډیره مهمه ده ځکه چې تیوري پخې تیوري ثابتي موږ باید فرضیات په هر شي کې ولرو مثلا که چیرې غواړو چې موږ د تیوري ډیره سمپلیفای کو چې سمپلیفای یعنی اسانه کو نو فرضیه ده نو دې ته موږ څه ویل کېږي دې ته موږ فرضیه ویلی سو د تیوري د قوي کولو لپاره مثلا زه یو خبره داسې کومه د یو نفر عایدات یا زما عایدات ثابت دي ما عایدات ثابت دي زما انکم چې دی هغه ثابت دی زه دا فکر کوم زه وایم چې جنس په بازار کې شاید زما کنزمپشن یا زما مصارف شاید ثابت ونه اوسي هغه زه شاید زیات کم یا زه شاید کم کم دا شاید زیات کم یا کم کم دا زمشن دی یا موږ وایو چې مثلا د دې هیواد په 2022 کال کې د دوی جی ډي پی 9 تریلیونه وه زه بیا وایم د دې په دغه دلیل باندې د دې هیواد جی ډي پی 3.5 تریلیونه کېږي یو بل څوک بیا وایي چې په دغه دلیلونو باندې د دې هیواد جی ډي پی شاید 3.2 تریلیونه سي ګوره دا هغه شان دي چې دا فرضیه دا چې موږ فرضیه وکړو دا چې موږ تیوري جوړوو دې ټول دا څه کوي دا فرض کوي دا خطرات چې دي یا دا نور مسایل چې دا ټوله سنجول کېږي په کښې کې چې کله وسنجول سي نو دا په څه کېږي د assumptions دا خو دا قوي کېږي دا تیوري او دا موږ ته لا ثابتوالی هغه کوي را په برخه کوي لا زموږ پر هغه باندې علم باندې یا زموږ په نظریه باندې یا زموږ په تیوري باندې لا څه کېږي لا کلکوالی راځي لا پوخوالی راځي لا رښتونتوب ته نږدې کېږي بل دا چې د ساینس علوم ثابت دي که ته د ساینس علوم راواخلې لابراتوار ته ورواچوې یعنې ته څه کولی سې یو پلان عمل پر کولی سې پلان تجربه پر کولی سې ته یو شی راواخلې ساینسي هغه لابراتوار ته ځې ورې پر هغه باندې ته خپل تجربه هغه کوې عملي کوې یا خپله هغه طریقه پر عملي کوې ټیسټ یې او نتیجه ریزلټ تا ته په لاس درکوي اما په اجتماعي علومو کې یا په تیوریکي علومو کې یا په نظري علومو کې دا ډیره سخته خبره ده مثلا زه دا د دې مشکل دا دی چې زه حکومت ته یا دولت ته وایم چې ته انفلاسیون وکړه وبخښه زه حکومت ته وایم چې ته پیسې ډېرې پرنټ کړه زه وګورم زه غواړم چې ووینم چې آیا رښتیا انفلاسیون یا د پیسو پړسوب پیښیږي آیا رښتیا د اجناسو قیمتونه لوړیږي آیا رښتیا د والیو د اجناسو کمیږي دا امکان نه لري ځکه چې حکومت په خطر کې دی حکومت اقتصاد په خطر کې لویږي حکومت په تاوان کې لویږي یعنې دا چې شي ده دلته دا هغه دلته تجربه سخته ده او ډېر اکونومیستان یا اقتصاد پوهان یا د تیوریستان دا ټوله دغسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو دوی بیا څه کوي دوی په ناچرل ایکسپریمنټ باندې دوی هغه کوي تکیه کوي ناچرل ایکسپریمنټ چې شي دی هغه داسې ده مثلا په یو هیواد کې بحران رالی مثلا یو حکومت یا دولت پیسې ډېرې پرنټ کړلې ډېرې چاپ کړې نوټونه ډېر چاپ د منی سپلای چې کوي انکریز کوي ډېره کوي د پیسو عرضه یې ډېره کړله په بازار کې د دې عواقب څېړي د دې تاوانونه څېړي دا د دې ډیټاوې راخي دوی بیا پر دغه ناچرل ایکسپریمنټ دغه چې طبیعي پیښه کېږي یا حکومت یو پیښه کوي اکانومیستان ورته ناست دي دغه بیا دوی چې کوي پر دغه باندې دوی خپل نظریات عملي کوي ثابتوي یې تر څو هغه ټیسټ یا نتیجه ترلاسه راوړي مګر خبره دا ده د تیوري نظریات دا په هر ځای کې نظریه خو ده چې په هر ځای کې ومنل سي اما په وخت و زمان باندې په تیوري نظریاتو کې تغیرات راځي تغیرات د تغییر منونکې ده انکشاف منونکې ده تغییر دا دی چې معنا انکشاف ورکول کېږي نو کله چې ناچرل ایکسپریمنټ دوی کنډکټ کړي دا پیښه وسي اکونومیستان یا تیوریستان دوی بیا خپل اقتصاد پوهان دوی بیا خپل نظریات پرو کوي بیا خپل تیوري ثابتوي لکه د انفلاسیون تیوري لکه د ډیمانډ اند سپلای تیوري او داسې نورې What is economic models? Economic model موږ وایي چې د scientific method, observations, assumptions
او دا ایکسپریمنټس چې موږ وویله د دا ټولو مجموعې د دې ټولو خلاصه څخه بیا اکنامکس موډل منځته راځي. د دې ټولو پایله بیا موږ اکنامک موډل منځته راوړو. اوس نو اکنامک موډل څه ته وایي؟ اکنامک موډل خو نو موږ وایي چې مشاهده، ابزرویشن، تجربه عبارت د اکنامک موډل څخه دي. اوس که اکنامک موډل ته زه دلته راسم څه پیښیږي که دا کار داسې وسو دا به څنګه سي؟ موږ دا ازمشن دی نه، یا موږ دا فرضیه بولو نه، دا هغه شان یا زموږ پسوس پر شاوخوا باندې څه تېرېږي اکنامیستان ورته متوجي چې دا به څه پیښیږي. مثلا څنګه یو هیواد دی په افغانستان کې یا په افغانستان کې به زه مثال ورکړم، هلته دوی څه کوي؟ دوی د تقاوتینو ته پیسې نه ورکوي. مثال تقاوتونو ته پیسې نه ورکوي. اکانومیستان دې ته متوجه دي چې آیا د دې پایلې به څه شي وسي، څه راپېښېږي، په اقتصاد کې څه کېږي. یا مثلا دوی وایي چې نوې پالیسي ده، نه د تعلیم دپاره نوې پالیسي دوی جوړي چې په هغه کې مثلا د شخصي سکتورونه یا دولتي سکتورونو څخه 2 روپۍ یا 3 روپۍ د کاله د یو محصل یا د زده کوونکي څخه اخیستل کېږي. په دغه پالیسیو کې دوی ورته ناست دي چې د دې پایله به څه شي. دوی دا څه کوي؟ دا انالایزي چې دا به زموږ په اقتصاد کې څونه ګټه ولري، څونه به تاوان ولري. یا دوی راولاړېږي حکومت بل پالیسي جوړوي چې په هغه کې داسې کوي چې مثلا زموږ کوچنیان سوی تغذي دي، په هغه د ورځې موږ د غرمې د خوا په مکتب کې ډوډۍ دوی ته ورکوو. دستي دا چې کله مثلا دا پالیسي عملي سوله په هیواد کې دا قانون پاس سي، اکانومیستان ټول ورته ناست چې آیا دا زموږ پر اقتصاد باندې څونه ګټه لري، څونه تاوان لري. دا تحلیلي د دې ډیټا راټولي، دا ول ابزروي، بیا ډیټا راټولي، بیا په تیوري باندې بدلی، بیا تجربه کوي، بیا شان ترلاسه راوړي. هغه په بغل کې تاسو ته اکنامک موډل درو پیژندي. د دې دغه درس په ادامه باندې به په بل ویډیو کې تاسو ته سرکولر فلو هغه به هم درته شرح کوم. ډیره مننه. آباد سرلوړي اوسئ. دعا کوم.